رمضان کی دغه د قدر شپه را روانه ده او د قدر د شپې د حاصلولو دپاره د الله پیغمبر مونږ ته طریقه د اعتکاف ښودلې ده. دغه اعتکاف جناب رسول الله علیه السلام په خپله هم کړی دی او د دغه اعتکاف کولو تعلیم یې خپل امت ته هم ورکړی دی. نارینهو ته هم دی زنانهو ته هم دی. بعض خلک وایي د زنانهو اعتکاف نشته. فضائل اعمال وګورئ شیخ الحدیث زکریا رحمت الله تعالی علیه لیکلي دي. طریقې هم ښودلې ده مقام هم ښودلی دی. نو د نارینهو اعتکاف چې دی هغه په جومات کې دی. او جومات هغه جومات چې هغې کې 5 وقته مونځ کېږي. که یو جومات کې د جمعې مونځ نه کېږي د جمعې د مانځه لپاره بل جومات ته تللی شي. او چې 5 وقته مونځ په کوم جومات کې کېږي نو هله په هغې کې اعتکاف کېږي. اوس که یو سړی وایي زه د جنازې په جومات کې مونځ کوم دا خو هم جومات دی د جنازې په جومات کې نه کېږي. که یو سړی وایي زه یې عیدګاه کې کوم نه دا 5 وقته مونځ جومات ته دی هغې کې نه کېږي. هغه جومات کې اعتکاف کېږي چې هغه کې 5 وقته مونځ کېږي چې د دې بنده منځونه د جماعت سره وي او 5 وقته مونځ پکې نه کېږي نو دی به هر جومات دپاره بل جومات ته ځي. نو 5 وقته مونځ چې کوم جومات کې کېږي په دې کې د نارینهو اعتکاف کېږي. د اعتکاف لنډه معنا ده د الله د رضا دپاره د الله په کور جومات کې وخت تېرول. او د زنانو اعتکاف چې دی دا په جومات کې نه دی. د زنانو اعتکاف د هغې په کور کې اندرون دی. په کور کې به ځان د یو ځای خاص کي او په هغې کې به هغه د اعتکاف په نیت باندې کینی. بیا دا اعتکاف کله واجب وي کله دا اعتکاف سنت وي کله دا اعتکاف مستحب وي. لکه څنګه چې فرض مونځ چې دی هغه فرض هم شته واجب هم شته سنت هم شته مستحب هم شته. نو واجب اعتکاف هغه دی یعنی واجب او فرض یو مطلب دی چې تا نظر ومنلو الله زما زوی بیمار دی که دا دی جوړ کو نو زه به دومره ورځ اعتکاف الله زما دا مقدمه ده که زما حق کې فیصله شوه زه به دونه اعتکاف وکړم. الله زما فلانی کار دی که دا وشو زه به اعتکاف وکړم. دې ته وایي نظر. نو چې هغه کار دی وشو نو بیا په تا باندې دا اعتکاف کول واجب شو. دا واجب اعتکاف دی. یو دی سنت اعتکاف. سنت اعتکاف دا دی چې دا په جومات کې 10 ورځې اعتکاف په نیت باندې انسان کینی. دا سنت اعتکاف دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام همیشه دپاره دی. د دې وجې نه ما عرض وکړو چې سنت اعتکاف دا دی. یو اعتکاف مستحب دی. مستحب اعتکاف چې دی هغې کې د وخت تعین نشته چې خامخا به دونه کې ته یوه ورځ اعتکاف په نیت باندې کښېنې هم صحیح دی. که ته د 2 ورځو د اعتکاف په نیت کښېنې هم صحیح دی. که د 3 کښېنې هم صحیح دی. او که یو ساعت دپاره د اعتکاف په نیت باندې په جومات کې وخت تېری نو هم صحیح دی. مثلا یو سړی راغی جومات ته د مونځ په نیت باندې راغی او دی چې کله جومات ته داخلېږي دې نیت د اعتکاف وکړي. دې چې په جومات کې څونه وخت تېروي د دا وخت په اعتکاف باندې حسابېږي. دې ته وایي مستحب اعتکاف. نو عرض ما دا کوو چې دا اعتکاف جناب رسول الله علیه السلام خپلم کړی دی امت دپاره هم تعلیم دی او دا دی د دې غرض دپاره چې لیلة القدر الله پاک پټه ساتلې ده ښکاره کوله یې خو د الله په هر یو کار کې حکمت دی. جناب رسول الله علیه السلام راووتلو صحابه کرامو ته دې غرض باندې کور نه تشریف فرما شلو چې صحابو ته د لیلة القدر د تعین بیان وکما.
نا الله شانو دو کسانو صحابه مسلمانانو خپل منځ کې یو بل سره باس کولو خبرې تېرې شوې جناب رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایل زما صحابه راغلم دې غرض دپاره چې تاسو ته د قدر شپه وښایمه د هغې تعین نم خبر کړم خو فلاني او فلاني چې خپلو کې باس کولو تیزي یې کوله د هغې په نتیجه کې الله رب العزت زما د دماغ نه هغه تعین وښکلو هغه تعین ووتو وګوره د مسلمانانو خپلو منځ کې لږ اخوا دېخوا کولو کې څومره نقصان او موږ څه کوو موږ خو پکې جګړې کوو موږ پکې کنځل هم کوو هغه فحش کنځل چې حد نشته کله کله موږ وایو په ټوکو کې م کوله هلکه کنځل په ټوکو کې څه لپاره کړي ستا مور داسې ستا خور داسې ستا ښځه داسې دا د خلقو یو فیشن جوړ کړی چې یو بل سره ملاویږي ملاوېدل هم په کنځلو باندې وي دا لویه بدبختي ده او حضور پاک فرمایي خپلې مور ته کنځل مه کوئ نو صحابو فرمایلو حضور مور ته به څوک څنګه کنځل کوي وی یو سړی چې د بل مور ته کنځل کوي نو هغه به نتیجه کې د ده مور ته کوي نو داسې شو لکه چې د خپلې مور ته په خپله کنځل الله دې زمونږ دا غلط عادتونه وباسي نو عرض مې دا کولو چې اعتکاف چې دی دا د لیلة القدر دپاره نو انشاءالله العزیز آینده جمعه باندې به بیا د صورت ترجمه او د هغې په رڼا کې د لیلة القدر فضائل هغې باندې به خبره وکړم بعضې ملګري پوښتنه کوي د صدقة الفطر نو صدقه فطر چې دی دا موجوده وخت کې 320 روپے دي لکه چې هر شی خپل قیمت سره پورته کېږي را پورته کېږي نو غنمو قیمت هم زیاتېږي د دې وجې نه 320 روپے چې کوم دی د حساب مطابق فطرانه ده بعضې سړي وي د هغه نه روجې پاتې شي و یاره فدیه څونه ورکول پکار دي نو فطرانه او فدیه یو شی دی کومه چې فطرانه کې تعداد دي همغه په فدیه کې هم دی یو سړي نه مونځ پاتې شوی دی او د هغه ورثه چې کوم دی هغه د مونځ دپاره فدیه ورکوي نو 320 روپے فی نماز دغه شان روجه پاتې شوې ده 320 روپے فی روجه دا د فدیې طریقه هم ده او دا د فطرانې طریقه هم ده الله رب العزت دې موږ ټولو ته د عمل توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد واله وصحبه اجمعین زما رونو تاسو ته علم دی مونږ بعض اوقات چنده کوو د مقامی جماعت دپاره ختم نبوت او په کال کې یو ځل چنده مونږ کوو د مرکزي جماعت دپاره عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت هغه عام طور باندې دی رمضان کې کوو نو د رمضان مبارکه میاشتم ده او د ختم نبوت د حفاظت دپاره د چندې ذکر هم دی نو چې د چا د وخت نه څه کېږي ملګري به هلته ناست وي زما په خیال لالي به راشي یا به نور ملګري ورسره وي هغې ما ته ویلي دي نو تاسو نه چې څه کېدي شي هغه هلته هغه څادر کې اچوئ الله رب العزت دې ټولو ته اجر ورکړي او الله پاک دې ورته د هغې بدلې په دنیا او آخرت دواړو کې ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد واله وصحبه اجمعین